د زعفرانو او ګلانو غېږي یې د یاقوتو زمردو د مرجانو غېږي. کندهار ښاروالي د ښار په دوهمه ناحیه دریم ګذر کې د سید محمد جان په کارته کې 3 کوڅې په اساسي ډول رغوي. د نرګسو ارغوانو غېږي دغه کوڅې تقریبا 641 متره اوږدوالی او 7 متره بردوالی لري. د 4 میاشتو په موده کې به رغنیزې چارې بشپړې سي. دا اول اکسکاویشن ده، وروسته له اکسکاویشن نه سب بیس کورس مواد اچول کیږي، بیا وروسته پلم کانکریټ کار کیږي. په دې پروژه کې بر علاوه د پلم کانکریټ سړک نه 125 متره جوچه او 3 دانې کلوټ هم شامل دي. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې 103 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 19 کسان په مسلکي ډول او 145 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. ډیره مننه د ښاروالۍ څخه چې موږ ته د کار زمینه برابره کړل. خدای دې خیر ورکړي. د ښاروالۍ والا څخه موږ ډیره مننه کوو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. دغه کوڅو په رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه ځانګړې مننه وکړل. د ښاروالۍ په کومک موږ ډېر د ښاروالۍ څخه تشکر کوو، کور ودانیو منو چې په دغه باره کې زموږ د خلکو سره په زرو کسان وساس ولی او په دغه اورونه چې دغه ولشتیان جوړ شي اوس بندې د لوچو د کارو دغه سره مخامخ یو. موږ په دې سره ډېر تشکر کوو او ډېر خوشحاله یو. دا په آینده کې زموږ دپاره یو لوی د سهولت یو لاره وي. موږ د دې سره سخت په ترتیب کې په وخت کې ده چې هر قسم موټر پاک شي رابل په دې منطقه په خټو لري کېدل یا کوچنیان لویان رشید چې موټر یې په غریب غرامي په خټو لري کېدل. موږ بیا هم شکرګزار یو. د یاقوتو زمردو د مرجانو غېږي